مهم خبر د پاکستان کابینه د افغان کډوالو POR کارتونه دي د جون تر 13 وغځول شي. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې د سفیران ریاستونو او پولو وزارت د وړاندیزونه منلي چې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د ثبتېدو ثبوت یا POR په نوم د ورکړ شویو کارتونو د اعتبار مدت روان کال د جون تر 13 وغځول شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ کابینې ویلي د POR کارتونو لرونکي کډوال به د جون تر وروستیو د ښوونځیو او خپلو بانکي حسابونو په ګډون نورو خدماتو ته هم لاسرسی ولري. د دغه کارتونو د اعتبار مدت رواني اپریل میاشتې پر لومړۍ نیټه پای ته رسېدلې او د پاکستان حکومت یې مخکې له غځولو انکار کړی و. حکومت دا اعلان هم کړی و چې پر بې اسناده کډوالو سربیره پاکستان کې د ثبت شویو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیلوي. اوس د کابینې غونډه کې ویل شوي چې د POR کارتونو لرونکي افغان کډوال به د بې اسناده کډوالو د ایستلو دریم پړاو کې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. د UNHCR د معلوماتو له مخکې پاکستان کې د نږدې 2.2 میلیونه میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو له دې ډلې 1.3 میلیونه POR او پاتې نږدې 900,000 ICC کارتونه لري. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال نومبر کې د بې اسناده بهرنیو وګړو د بیرته ستنولو لومړی پړاو پیل کړ او ویل کېږي له هغه راهیسې له 9 میلیون ډیر بې اسناده افغان کډوال په زور بیرته افغانستان ته استول شوي دي. ګرانو دوستانو دا د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیخي چارې ښه و.